سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. مولوي امیر خان متقي وایي چې پاکستان د خپل ځان دفاع په خپله وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وایي چې پاکستان د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو پټولو لپاره افغانستان هدف نه ګرځوي او د خپل ځان دفاع د په خپله وکړي. نوموړي وویل یو خام فکر موجود دی چې که په افغانستان کې لارې بندې شي نظام به سقوط وکړي. مولوي امیر خان متقي ویلي دي چې واک ته له رسېدو وروسته اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټولو ډلو مرکزونه له منځه وړي دي او پاکستان د هم د خپلې خاورې امنیت په خپله وساتي. نوموړي خبرداری ورکړ چې پاکستان له اسلامي امارت سره د ستونزو په پراخولو د ځینو پروژو د عملي کېدو پلان لري. مولوي امیر خان متقي زیاته کړه، مونږ چې راغلي یو د داعش مرکزونه او نورې ډلې مو کنټرول کړي دي. تاسې هم د خپلې خاورې امنیت وساتئ. که تاسې سیاسي او اقتصادي ستونزې لرئ نو پر افغانستان لاس مه پکوئ. که پاکستان له سیاسي تنظیمونو، عالمانو او ګاونډیانو سره ستونزې لري یا د مرموزو پروژو د عملي کېدو پلان لري، بیا نو مونږ هم له ځان څخه د دفاع حق لرو. مولوي امیر خان متقي پاکستان ته په اشاره ګواښ وکړ چې افغانستان ته نږدې او سیمه کې د ناامنۍ د رامنځته کولو اجازه نه ورکوي. موږ به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړو چې موږ ته نږدې یا زموږ په ګاونډ کې یا زموږ په سیمه کې د ناامنۍ داسې عوامل رامنځته کړي چې هغه بیا په آینده کې سیمه په مشکل کې واقع کړي. مولوي امیر خان متقي وویل چې پاکستان له افغانستان سره د روانو ستونزو د پراختیا هڅه کوي چې د خپلو کورنیو ستونزو او یا د هغو لوبو لپاره چې د یاد هېواد ګټې پکې د زمینه برابره کړي. مولوي امیر خان متقي وویل مونږ یوازې له پاکستان سره نه بلکې له 5 نورو ګاونډیانو سره اړیکې لرو. هغوی ټول مطمئن دي او ښه راکړه ورکړه ورسره لرو. څوک له مونږ څخه شکایت نه لري. په تیرو 4 کالونو کې مو چاته زیان نه دی رسولی، خو په ماسکو او ایران کې د امنیتي پیښو پل کوم ځای یا هم پاکستان ته ورسېده. همدغه راز مولوي امیر خان متقي له پاکستان سره مذاکراتو ته په اشاره وویل چې یا د هېواد د مذاکراتو پر مهال پرېکنده دریځ نه لري. نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان TTP تور لګوي، بیا چې مخکې لاړ شو د بلوڅانو خبره را مخکې کوي، بیا د هند د ډلو مسله را مخکې کوي. زموږ اړیکې له هند سره سیاسي دي او دا زموږ حق دی. د اړیکې د هیچا په زیان نه دي. موږ نه غواړو له یو هېواد سره داسې اړیکې ولرو چې د بل هېواد په زیان وي. مولوي امیر خان متقي ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د ترانزیټي لارو په بندولو او پر کډوالو فشار راوړلو سره ټول نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. د نوموړي په وینا د لارو بندښت د افغانستان پر سوداګرۍ هیڅ منفي اغیز نه دی کړی. مولوي امیر خان متقي وایي چې موږ په ډېر څه کې خود کفا او په پښو ولاړ یو. له دنیا سره مو تجارت خلاص شوی دی. که یوه دروازه بندېږي نو لاس نورې راته خلاصې شي.